بسم الله الرحمن الرحیم. زه مایکروسافټ اکسل ته تېره ورځ مو په اکسل کې د ریویو ټاپ یا د ریویو مینو ویلې او نن راځو ویو ته. په ویو کې لومړی ورک بوک ویو دی. ورک بوک ویو ګورئ لکه څنګه له نامه څخه چې معلومیږي د ورک بوک یعنې د دې کوم ورک بوک چې زموږ سره شته دی د دې هغه نمایش یا ښکاره کول. مثلا زه راځم دلته یو جدول په دې ساحه کې چش کوم زه مثلا دومره یو پراخه جدول دا ساحه ورته چش کوم ورته سلیکټ کوم په دې ساحه کې مثلا راځم زه ښه په دې کې لومړی نارمل حالت یعنی په دې توګه دا درته چش کوي درته شو کوي ویو کوي او که پیج بریک ورته وایم ګورئ د پیج بریک په توګه د پیج په دې توګه راته چش کوي راته ښکاره کوي. لومړی پیج دویم پیج ګورئ دا په لومړی پیج کې دی او دغه ساحه په چش کې دی په دویم پیج کې دی پیج بریک په توګه تاسو چش کوي ښکاره که نارمل ورته وایم ګورئ په دې حالت کې ښکاره او که پیج لیاوټ ورته وایم د ورقې یعنی د لکه څنګه له نامه څخه چې معلومیږي پیج لیاوټ د ورقې په اندازه سره یا د ورقې په لایاوټ کې ګورئ اوس موږ ته وشول چې دا لومړی ورقه ده ګورئ دلته کولی شئ هیډر او پوټر هم چش کې ورکړي او که په نارمل کې بیا به انزرټ ته راځي د انزرټ له لارې به بیا هیډر او پوټر د چش کې ورته ټاکي. خو که چیرې مثلا راځي ته په پیج لایاوټ کې بیا هیډر او پوټر په خپله خوښه د چش کولی شئ ورته ټاکلی شئ. زه ورته وایم چې نارمل حالت دی. صحیح شو. کسټم ویوز بیا په خپله خوښه یو حالت ورته چش کولی شئ ورته جوړولی شئ. مثلا یو سټایل ورته جوړه د احمد په نامه یو ویو ورته چش ورته جوړه دلته اوکې اوس بیا ته کولی شئ چې هغه کسټم ویو ورته چش کړې ورته راخلاص کړې ورته وایي شو هماغه کسټم ویو چې تا جوړ کړی دی هغه چش کړه ته شو. صحیح شو. دغه څه وروسته رولر یعنې خطکش غواړئ چې یو خطکش چش کې وی لري او که یې ونه لري دا خطکش دی غواړئ چې دا ورسره چش کې وی لري او که یې ونه لري. ګریډ لاین دغه کم چوکاټ چې دی که دې دا نه غوښتی دا انچیک که ګورئ ګریډ لاین یې چې سو له منځه ولاړی او که دې غوښتی دا چیک ولګه. صحیح شو. فارمولا بار دلته ګورئ زموږ سره چې شته فارمولا بار څه ګورئ دا فارمولا بار مخکې مو ویل موږ ته څه چې راشي فارمولا یا هغه کم څه چې ګوره په دې دی ماته وایي په دې سل کې چې احمد شته. اوس زه راځم مثلا په دې ساحه کې دلته ورته لیکم چې 2 په دې کې ورته لیکم چې 2 دلته ورته لیکم چې از ایکوال ټو سم شیفت قوشرو دا له دې سره چې کوم جمع کوم که اوس بس دا انټر اوس ګورئ فارمولا بار کې ماته چې شوی وای از ایکوال ټو سم د ان کم کالم چې دی د ام کالم د پنځمې رو په اساس د ان کم کالم چې دی د شپږمې رو په اساس د یو بل سره چې کړي دي جمع کړي. صحیح شو. دا فارمولا بار غواړئ چې دا فارمولا بار ولري که ونه لري که دې نه غوښتی دا انچیک او که دې غوښتی زه ورته چې فارمولا بار دې راسره وي. دغه وروسته هیډینګ ګورئ 1 2 3 4 دا تر پایه پورې دا چې دي هیډینګونه یا همدارنګه ای بي سی دا تر لایه ته نهې پورې دا چې دي شتون په اکسل کې لري یعنی تر ډېره حده پورې دا چې لري شتون ګورئ دا که ته داسې سکرول وکړې دا بیخي ډېر دي سر په خلاصو دې ته هیډینګونه وایي غواړئ دا هیډینګ ولري یا ونه لري. ګورئ اوس هیډینګونه نشته دي اوس یو زموږ نه معلومیږي چې په کومه رو کې یا په کوم کالم کې او که چیرې هیډینګونه وغواړم ګورئ اوس راته ښکاره کېږي سر مو خلاصو. دغه څخه وروسته زوم دی په سترګو زه یې په غواړئ چې دا یو څه چش کې مطلب نږدې دي سي یعنې غټ دې ښکاره سي زوم دې سي دلته ورته اوکې وایي ګورئ او غواړئ 100% دې سي ګورئ 100% سر مو خلاصو. زوم ټو سلیکشن هغه کومه ساحه چې دا سلیکټ کړې وي هغه چې کې درته زوم کوي بلته 100% ورته 100%. صحیح شو. سکرول دی خو کوم دا ساحه ورته د کوم ورته چې دا دلته چې کې زوم کوي ګورئ هغه احمد راته چې کې راته زوم کوي سر په خبره خلاصو 100% 100%. دا څه وروسته یا نیو وینډو د نیو وینډو یا نوې وینډو درته چې کوي درته راخلاصوي. ګورئ ته په دې کې دا کم شیټ چې کم دی اوسنی دا یا کم ورک بوک چې دی غواړي چې د دې یو بل وینډو هم چش کې ولري په دې خاطر د ځان سره ولري چې مطلب سیستم کې کم تغییر مشکل را نصیب وي د لپاره غواړي یو نیو وینډو هم ولري دلته نیو وینډو ورته ګورئ اوس موږ سره یو نوې وینډو سره اوس موږ په دې کې ګورئ څو وینډوګانې لري دلته دوې دانې ګورئ د بوک 1 په نامه او بل د بوک 1 دوهمه برخه د بوک اوله. صحیح شو. اوله او دوهمه وینډو سر مو خلاصو. که زه بېرته ویو ته راسم هلته ورته وایم چې یوه نوې وینډو بل راځم دلته په دې ساحه کې وګورئ اوس موږ سره څو دي 1 2 3 دانې چې دي وینډوګانې دي سر مو خلاصو. راځم ویو ته په ویو کې دغه څه وروسته ارینج آل ورته وایم چې دغه کومې وینډوګانې چې دا ته ارینج یې په څه ډول ټایټل په ډول یې راته ارینج کړل ورته اوکې وایي ګورئ دا ډول یې کوم ډول دی ټایټل دی کومه یو وینډو چې اوس په کار وي ورته ضرورت وي هغه دلته راخیستلی شي. ګورئ هر یوه چې د ځان ته جلا وینډوز دغه څه وروسته ورته وایم بیا ارینج ته راځم دلته هوریزنټل یې راته شو اوکې اوس وګوره افقي ډول ټول راته چې کوي شو کوي چې هر یوه دې غوښتله ګورئ دا زه راخم ګورئ سر مو خلاص دغه څه وروسته ارینج هلته راځم هلته ورته ورټیکل
عمودي راته شوک ګورئ کومه وینډو چې ضرورت وي هغه ته چیش کولی سي راخیستلی سي. ګورئ دا وینډوګانې مختلفې دندې اجرا کوي چې ته کولی سي استفاده ځینې وکړي. راځم دغه څه وروسته ارینج ته راځم. دلته کیسکیډ یو د بل تر شا دي. هغه څه وروسته ورته اوکې ګورئ اوس سره کم دي یو د بل تر شا دي. دا وینډو دی تر شا دا وینډو دغه څه وروسته بله وینډو سر په خلاص ښه. دغه څه وروسته یا فریز فین دی. فریز فین څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا زه راځم یو چیش لرم یو جدول لرم. دغه جدول چیش کوم دا پراخوم یعنی نور هم دلته چیش کوم داسې پراخوم. صحیح شو؟ په دې ساحه کې دا مې چیش کې پراخه مې کړی دا جدول. دلته یا مثلا په دې ساحه کې ورته لیکم چې نیم دا مثلا تاسو یې فرض کړئ دا نوم دی. مثلا دلته ورته لیکم چې دا چیش دی پوزیشن دی. همدارنګه دلته ورته لیکم چې دا لاست نیم دی تخلص یې دی. مثلا دلته ورته لیکم چې دا فادر نیم دی او همدارنګه دلته ورته لیکم چې دا میډل نیم دی میډل نیم. همدارنګه دلته ورته لیکم چې دا برادر نیم دی سر مخلاصو. دا مې چیش کړل ورته ومې لیکل. اوس ګورئ که زه چیرې راځم دلته بیا هم مثلا دغه ساحه ورته ټول ورته چیش کوم ورته سلیکټ کوم تر دې ساحې پورې دا ورته مې سلیکټ کړ. ښه دلته راځم زه احمد لیکم هلته انټر کوم په دې ټولو ساحه کې. اوس ګورئ په دې ساحه کې چې لیکلي دي نیم پوزیشن دا زه مثلا یو هایلایټ کالر هم دې ته چیک ورکوم. څو تاسو ښه سره خلاص دلته مې یو هایلایټ کالر ورکوم. اوس ګورئ زه راځم په دې ساحه کې دلته یم دلته. اوس نو مثلا دا احمد دی. اوس ماته نه معلومیږي چې دا نوم دی دا د پلار نوم دی دا چیش دی دا چیش دی ماته معلومیږي نه معلومیږي ځکه هغه ټافرو یعنی هغه کم عنوان چې دی هغه په سر کې لیکل شوی دی. بیا به نو زه څه کوم دلته به سر ته راځم دلته به ورته ګورم چې دا خو یې دا شی د دې لپاره زه ورته وایم چې باید دا دواړه یو ځای راته چی سي راته شو سي. ویو ته راځم او دلته ورته وایم چې د دې څخه وروسته صحیح شو او دلته ورته وایم فریزي فین دلته ورته وایم. اوس ګورئ زه راځم په دې ساحه کې دا ګورئ بس ګورئ د هر یو دلته راته چی کوي راته شو کوي. په دې ساحه کې دلته پیژنم چې دا نوم احمد دی. ګورئ دا چی دی پوزیشن دی دا لاست نیم دی دا فادر نیم دی دا میډل نیم دی دا برادر نیم دی. سره په خبره خلاصو. همدارنګه ته یو ورټیکل یعنی عمودي او پوکې دواړه چی کولی سي کتلی سي. سره په خبره خلاصو. ښه دغه څه وروسته نو سپلایټ دی او هایډ دی او ان هایډ دی. سپلایټ هم دا دنده اجرا کوي. یا مثلا ته غواړې چې دا چی شي کې راځم دلته بیا پریز ټافرو دلته ټافرو یعنی دا لکه لومړی رو چې موږ دلته بیا پریز فرست کالم دلته بیا دا فرست کالم دا لومړی کالم ته چی کولی سي پریز کولی دلته ان پریز ورته دلته ورته وایم چې دا راته سپلایټ کوي یعنی په دوه برخو راته چی کوي وویشه یعنی دلته ورته وایم چې چی کار راته سپلایټ. اوس ګورئ د دې موږ سره په څلورو برخو دوري او عمودي هم او پوکې هم. دا چې کوم دی دا لوړ دا ځان ته ګورئ دا ځان ته سو او دلته لاندې چې کوم دی دا یو ځان ته سو. په حال دا چې اوس ګورئ زه مثلا د دې پای ته راځم د دې پای ته دا اخري کالم چې ګورئ دلته چې لیکل شوی دی احمد لیکل شوی راځم د دې اخري سیل ته راځم دلته انټر پریس مثلا دا احمد چې لیکم په پښتو باندې دلته چې کوم لیکم په پښتو باندې چې کوم سره و لیکم. ګورئ احمد مې چې کوم لیکم دلته بیا ته کولی سي او پوکې او مودې چې کې شو کې ګور سر خلاص دا د دې سکرولر دی او دا د دې سکرولر سر په خلاص. اوس دا سپلایټ بندوم ګورئ سپلایټ بند کې خو بیا هم دغه یو دانه شیټ په چی کې راغلی دی په پای کې راغلی سر مخلاص په دې باندې. دا ورته هایډ او ان هایډ دی. هایډ درته پټوي او ان هایډ بیا درته چی کوي شو کوي. سره کوم زه راځم دا چی کوم دې ته ډیلیټ وایم دا ډیلیټ وایم یا کنټرول ا دا ټول چی کوم ډیلیټ وایم دا مې ټول لمنځه ښه. په دې ساحه کې مثلا زه راځم دلته لیکم چې دغه ساحه ورته چی کوم سلیکټ کوم دلته ورته احمد لیکم احمد مې ورته ولیکم ښه. دا مې احمد چې کړو. اوس غواړم چې دا چی کوم هایډ کوم چې کوم هایډ نو دلته ویو ته راځم او دلته ورته چې هایډ دا راته چی کراته هایډ ګور هغه سره چی سره هایډ سره په خبره خلاصو. یا مثلا دلته زه راغلم دلته ورته وایم چې بیرته غواړم د وینډوګانې مړ شي کړي اوس څو دانې مړه خلاص کړي وي دلته ورته وایم یا یو بل مکمل یو بل هغه رقم دا کلوزوم راځم
دغه ورکشیټ چې کوم دی دا راخه دلته ګورئ دا موږ مخکې هایډ کړی دی مخکې اوس برته غواړم چې ان هایډ کړم ته وینډوز اون 3 دا چېرته شي کړه ته شو کړم اوس غواړم ګورئ دا زما سره دی غواړم چې دا چې کوم هایډ کړم هایډ یعنې پټ یې کړم نو څنګه هایډ ورته وایم ګورئ هغه راسره چې سره پټ شو اوس ګورئ که زه مثلا مکمل دا چې کوم کلوز هم کړم دا کلوز هم کوم بیرته راخلاص کړم خدای به زموږ سره چې شي وي هایډ وي لکه مخکې چې موږ هایډ کړو اوس غواړم چې برته چې کوم شو کړم نو بیرته به راځي ویو ته او دلته به ورته وایي چې ان هایډ او دلته به ورته اوکې اوس ګورئ هغه سره چې سره شو سره به خبره خلاصو ښه دا هغه وروسته ویو سایډ بای سایډ دا وخت که پالیږي کله چې موږ څو وینډوګانې ولرو ګورئ اوس موږ سره مثلا دوې وینډوګانې همدارنګه درې وینډوګانې چې دي راسره دي اوس په دې کې زه غواړم چې دا ویو سایډ بای سایډ ګورئ بغل په بغل باندې راته چې راته ښکاره کړل ورته اوکې ګورئ بغل په بغل راته چې کړل راته ښکاره کړل هغه وروسته یا سکرولینګ دی اوس ګورئ که زه دا سکرول کوم دا لاندې کومه وینډو چې دغه راسره چې کېږي سکرول کېږي وینئ زه ورته وایم چې نه دا چې کوم زه سکرول کوم دلته یې صرف ګورم او دلته یې ژباړه ګورم چې کومه یوه زه سکرول کوم هغه بله مه راته سکرول کوه ګورئ اوس دا سکرول کوم او دا نه راته سکرول کېږي سره مو خلاص هغه وروسته ریسیټ وینډو پوزیشن دغه وینډو خپل پوزیشن ته چې کړه ریسیټ ته ریسیټ ورته وایم تر څو خپل پوزیشن ته چې سي ریسیټ سي سره مو خلاص راځم ورته ریسیټ ورته ګورئ خپل پوزیشن ته چې سوله ریسیټ سي سره مو خلاص هغه وروسته سویچ وینډو سویچ وینډو به وینډوګانې ته چې کوي ته خلاصوي اوس ګورئ موږ د وینډوز اون 3 مطلب دغه کم دغه چې دی دا د دغه شاګردان د مایکروسافټ وینډوز شاګردان دي چې پر 3 بجې دي په دې نامه دی دا یاد موږ په 3مه وینډو کې زه ورته وایم چې کومه وینډو راته راخلاص کړه راځم ورته وایم چې دغه اوله وینډو راته راخلاص کړه ګورئ اوله وینډو همدارنګه ورته وایم چې کومه وینډو ته دومه وینډو راته چې راته راخلاص کړه زه راځم دا وینډوګانې بدلوم څو یوه وینډو زه چې کوم پرېږدم ګورئ یوه وینډو راسره پاتې هغه وروسته ماکروز دی ماکروز یو ډېره مهمه په زړه پورې دنده اجرا کوي ځکه تېره ورځ موږ په ډاټا کې هم په ماکروز باندې خبرې کړې وې ماکروز څه وظیفه اجرا کوي ښه ورته متوجه سئ راځم مایکروسافټ اکسل ته راځم ویو ته په ویو کې دلته راسره ماکروز دی تېره ورځ مو په ډاټا کې هم په اډوانس فلټر کې ماکروز چیش کړی و کار کړی خو نن راځو په تفصیل سره ماکروز څه دنده اجرا کوي مثلا زه د خپلو شاګردانو دپاره یا د خپل دفتر دپاره یو ډاټا انټري لرم یعنې د شاګردانو څخه به مثال ورکړم د شاګردانو د داخلولو یو چیش لرم یو لیست لرم سره کوم لیست زه غواړم چې هغه لیست دلته اوس فعلا جوړ هم کړم مثلا هغه لیست زه جوړوم دا چې زه د هر شاګرد لپاره داسې یو ډیټا یا لیست جوړوم دا بیخي ډېر دی نو هغه تیار دلته چې کوم ریکارډوم او کم شاګرد چې رالی فقط یې په هغه کې چې کوم نوم او کوم معلومات چې دي هغه یې لیکم مثلا زه راځم دلته یو چیز جوړوم راځم ماکروز او دلته ریکارډ ماکرو مالا کوم صحیح دی ریکارډ ماکرو دغه ریکارډ ماکرو د چیش په نامه باندې زه ورته وایم چې سټوډنټ ډاټا دلته سپیس مه ورکوئ ډاټا انټري په دې نامه مې جوړ کړه د شاګردانو د داخلات کومه انټري چې دلته ورته اوکې وایم اوس موږ سره ریکارډ چی شروع شو په خپل طبیعت سره ښه په طبیعت باندې زه راځم یو دغه ورته چې کوم جوړوم راځم لومړی په دې ساحه کې دلته ورته وایم هم ته راځم دلته ورته وایم چې دا راته چې کوم مارچ کړه یعنې خانې راته کړي که په دې ځای کې مثلا ورته لیکم چې سټوډنټ ښه په قراره بیا جوړ کړو ستاسو سره خلاص سټوډنټ ډاټا انټري دا مې ورته چې کړله ورته ومې لیکل راځم ورته وایم چې دا دې په سنټر کې وي همدارنګه دا دې یو هایلایټ کالر هم ولري ژړ هایلایټ او د دې کوم چې رنګ دی دا رنګ دا اندازه چې ده د اندازه ورته چې کوم غټوم ورته وایم چې دا دې بولډ یعنې ډبل دي سټایل ته یې راځم دلته دې ته یو ښه خوندور سټایل هم چې کوم پیدا کوم سره کوم سټایل مثلا ورته وایم چې دا ډول سټایل دی ولري صحیح شو او بولډ ډبل والی مې بېرته سر په خلاصو دا مې ورته چې کړله ورته ومې لیکل په دې ساحه کې راځم بیا ورته وایم چې دغه کوم سیلونه چې ما انتخاب کړي دي دغه سیلونه ورته انتخابوم دلته ورته وایم چې دا هم راته چې کړه راته ډک دغه که مارچ کړه دلته ورته لیکم چې سټوډنټ فیل فارم یا مثلا چې ورته لیکم رجسټریشن فیل فارم دا مې ورته چې کړه ورته دا په خپل طبیعت باندې ښه په قرار چې کوم جوړوم دغه اندازه یې ورته چې کوم ورته غټوم چې دومره اندازه دې ولري صحیح دی یو هایلایټ کالر هم ورکوم چې دا ډول یو چیز دې ولري
هایلایټ کلر دی ولري رنگ د څه ډول رنگ دی هماغه تور نو دلته هم راځم یو سټایل ورکوم چې دا دې څه ډول سټایل ولري دا ډول سټایل دی ولري صحیح دلته مې چې ورکړئ سټایل مې ورکړ راځم په دې ساحه کې دلته لیکم چې د کوم شاګرد چې دی دغه شاګرد نیم صحیح شو هغه وروسته په دې ساحه کې ورته لیکم چې فادر نیم ښه دا وروسته په دې ساحه کې مثلا ورته لیکم چې جندر مې ورته چې ورته ولیکم راځم یو سل پرېږدم په دې لاندې سل کې ورته چې لیکم جندر مې ورته ولیکم ښه دا وروسته راځم د دې شاګرد چې کوم دی سیټي شهر مې ورته ولیکم چې په کوم ساحه کې اوسېږي او دا وروسته مثلا راځم دلته چې لیکم کانټاکټ کانټاکټ یعنی هغه د ټلیفون شمیره چې کومه دا غیر دلته چې کومه لیکم صحیح شو ښه دا مې ولیکل مثلا راځم په دې ساحه کې دلته چې لیکم رجسټریشن نمبر یعنی هغه کوم تاریخ باندې چې دی راغلی دی هغه ورته لیکم رجسټریشن نمبر دا مې ورته چې کړه و مې لیکل دا څه وروسته جوینینګ ډیټ یعنی په کوم تاریخ چې دی زموږ سره راغلی دی هغه مې ورته ولیکل دا څه وروسته کلاس سیمپیا ورته لیکم او دا څه وروسته پیس لیکم صحیح شو دا مې ورته چې کړه ورته و مې لیکل ښه دا چې دا ټول مې چې کړه په طبیعت په خپل طبیعت مې جوړ کړ دا مرته مارچ سیل کوم ځکه چې دلته معلومات ډېر دي دا مرته مارجن سنټر کوم دا هم مارجن سنټر کوم او دا هم چې کوم مارجن سنټر کوم صحیح شو ښه په دې کې راځم دا چې کوم دی راځم دا هم مرجر سنټر کوم دا هم دا خانې سره ګډوم او دا دوه سیلونه هم سره چې کوم سره ګډوم په دې ساحه کې دلته راځم د نیم د پاره دلته هم سیلونه سره ګډوم او په دې ساحه کې هم سره ګډوم په دې ساحه کې هم د چې کوم سره ګډوم په دې ساحه کې دا هم چې کوم ګډوم او دلته هم ګډوم دا ډول چې کړی جوړ اوس راځم دې ټولو ته یو ښه ښایسته سټایل د خط سټایل دغه اندازه مې ورته چې کوم ورته غټوم ورته وایم چې دا دې په سنټر کې وي همدارنګه یو سټایل ورته انتخابوم چې ښه ښایسته سټایل وي کوم ډول سټایل مثلا ورته وایم چې دا ډول سټایل چشکې ونې لري ګورې یو سټایل مې ورته چشکې ورته انتخاب صحیح شو ښه راځم ویو ته ورته وایم چې دا کوم ګریډ لاین دی دا له منځه یوسه یا ورته وایم چې دا ګریډ لاین دی اوس لپاره یې دلته راځم دلته دې ته یو بارډر لومړی ورکوم دلته ورته وایم چې ال بارډر دا کوم سیل چې دی دا دې بارډر ولري دې ته هم ال بارډر ورکوم او دې سیل ته هم ال بارډر ورکوم دې سیل ته هم ال بارډر ورکوم دا په دې خاطر زه اوس دلته جوړوم څو ستاسو سبا په یو هغه جوړولو کې کوم مشکل درته پیدا نه شي دې ته هم ال بارډر ورکوم او دې ته هم ال بارډر ورکوم او دې ته هم چې کوم ال بارډر ورکوم همدارنګه دې ته هم چې ورکوم ال بارډر ورکوم ښه اوس راځم نو ته ورته وایم چې دا ګریډ لاین دی ګورئ دا اوس موږ شیش کې جوړ کړو راځم ماکروز ته او په دې کې دغه ریکارډ چې کوم دی دا نور سټاپ کوم دا مې چې کې سټاپ کوي اوس ګورئ موږ دلته د شاګردانو ډاټا انټري چې کړل جوړ کړل بحث په ماکروز کې دلته مثلا یو کس دی راغلی د احمد په نامه دی زه صرف دلته چې کوم ګورئ نو مې لیکم فادر نیم مې لیکم مثلا خان او دلته یا مثلا جندر لیکم چې میل همدارنګه سیټ مثلا لیکم ښار لیکم چې هلمند همدارنګه ټلیفون شمیره لیکم ټلیفون شمیره مې ورته چې کړه ورته ومې لیکل رجسټریشن نمبر مطلب زموږ سره څوم شاګرد دی مثلا د اوس پلان په موږ شپږ څلوېښتم شاګرد تاریخ لیکم د 2024 د اولې میاشتې پر دریم تاریخ باندې پر دې تاریخ سیمپل لیکم مثلا وین ورډ یا مایکروسافټ ورډ دا سیم دی همدارنګه پی سي لیکم چې مثلا سوري 1500 افغانۍ دا مې ورته چې کړه ورته جوړ کړ اوس نو ګورئ که زه چیرې راځم دا د یوه شاګرد لپاره ما دومره کوشش وکړئ څه هغه نور معلومات خو اسانه و احمد خان دا چې مو لیکئ خو اسانه و خو دغه کومه ډاټا انټري چې مو ورته جوړول دا سخت و اوس نو موږ څه کړي دي دلته مو صرف هغه کړې ده جوړه کړې ده ډاټا انټري صرف په ماکروز کې مو ریکارډ کړې ده په دې ساحه کې راځم غواړم چې همداسې یو هغه بیرته چې کوم وویلم نو چې راځم ماکروز ته راځم دلته ورته وایم چې ویو ریکارډ مو د چی په نامه ثبت کړی سټوډنټ ډاټا انټري په دې نامه دلته ورته وایم چې رن ګورئ هغه ټول راسره راغله هغه ټول راسره چې څول راسره فعاله شول مثلا یو نوی شیټ ته رالم په نوي شیټ کې غواړم چې دغسې معلومات چې کوم ویلرم په دې ساحه کې دلته راځم ماکروز ته او دلته ویو او دلته ورته وایم چې رن صحیح شو ګورئ هغه ټول راسره راغله
مثلا هغه کم جوړښت چې موږ کړی هغه ټول دلته راغلی، صرف دلته فقط چی کوو نوم. مثلا دا وری یو نفر راغلی د چیش په نامه دی، د صمیم په نامه دی. ګورئ د پلار نوم یې چی دی مثلا جان دی، جنډر یې چی دی مثلا میل، همدارنګه سیټ یې چی دی مثلا کابل مې ورته چی کوي ومې لیکي. همدارنګه کانټاکټ ټلیفون شمیره هغه ماغه ټلیفون شمیره، رجسټریشن نمبر یې ورکړ. ډېر ګورئ څومره اسانه سو. اوس که ته هر شاګرد ته دومره انټری جوړوې څومره به سخت کار. دا د چا کارو؟ د ماکروس کار. شانو په یو مینو کې نور سره پاتې نه دي په مایکروسافټ اکسل اخیری مینو د زموږ سره چې یو شی پاتې دی هغه فارمولاس پاتې دي چې سبا ته به ان شاء الله چې شوی فارمولا وایي.